سلامونه ستړي مشري پام وکړئ د مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي د واګا بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګر له هند سره هوایي دهلیز بیا فعالول غواړي. افغانستان به د کرکټ په آسیایي جام کې خپله لومړۍ لوبه د هانګکانګ پر وړاندې وکړي. محمد نبي له ایرانه له راستانه شوو کډوالو سره 1 میلیون افغانۍ نغدي مرسته وکړه. بشپړ خبرونه. د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته افغان سوداګر له هند سره هوایي دهلیز بیا فعالول غواړي. هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هیواد سره هوایي دهلیز بیرته فعاله کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چهابار بندر له لارې کیږي چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي وایي چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه 2 ورځې له اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې وشوې. وړاندیز وشو چې د هوایي دهلیز لپاره له غټو الوتکو سره قرارداد وشي او موږ کولی شو په ورځني ډول له کندهار او کابل نه 1 یا 2 پروازه چې په هغه کې 80 ټنه 100 ټنه مواد وي د انتقال کړو. نو که دا کرایه هم لوړه وي او حکومت سبسایډي هم نه ورکوي، موږ حاضر یو په دې باندې اوږد بحث وشو او له هند سره پرې وشو. د یادونې ده چې هند سره هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کې کېږي چې د روان کال د اپریل پر 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د لمرګوني برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وي د تګ اجازه ورکړل شوې ده. افغانستان به د کرکټ په آسیایي جام کې خپله لومړۍ لوبه د هانګکانګ پر وړاندې وکړي. په پام کې ده چې د آسیا جام لوبې د سپټمبر پر 9مه د افغانستان او هانګکانګ ترمنځ په لوبه پیل شي. د شل اوریزه لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بي ګروپ کې له بنګلادیش، هانګکانګ او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې به هند له عمان، پاکستان او متحده عربي امارات سره لوبې کوي. په ګروپي پړاو کې به د افغانستان دویمه لوبه د سپټمبر پر 14مه له بنګلادیش او دریمه لوبه به د سپټمبر پر 18مه له سریلانکا سره وي. د 2025م کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. د جام تنظیمونکو دا اعلان پرون داسې مهال کې وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو آسیایي جام له بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی. په دې جام کې د هند او پاکستان لومړۍ لوبه د سپټمبر په 14مه وي. محمد نبي له ایرانه له راستانه شوو کډوالو سره 1 میلیون افغانۍ نغدي مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبي له ایران هیواده له راستانه شوو افغان کډوالو سره د خپل خیریه بنسټ له لارې 1 میلیون افغانۍ نغدي مرسته کړې ده. محمد نبي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، نن مې د خپل خیریه بنسټ نبي خیریه بنسټ له لورې له ایرانه پر راستانه شوو افغان کډوالو باندې 1 میلیون افغانۍ مرسته وویشله. دا زما د بنسټ د مرستو پیل و او انشاءالله دا بهیر به روان وي. نوموړي ویلي چې د کابل په یوه کمپ کې د کډوالو وضعیت ترې نږدې لیدلی او حالت یې نازک بللی دی. هغه له افغان سوداګرو غوښتي چې د دغو کډوالو ناوړه وضعیت درک کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غواړم چې د افغان کډوالو پر وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ګاونډیتوب او د مهاجرت نړیوالو اصولو په مبنا چلند غوره کړي. د یادونې ده چې ایران له څه مودې راهیسې له دغه هیواد افغان کډوال اخراج پیل کړی او په شاوخوا 1 میاشت کې څه باندې 200,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي.